په تفریحي سیمه کې د نویو تاسیساتو جوړول او د پخوانیو بیارغونه. د کابل ژوبڼ د یو شمېر نوو تاسیساتو په جوړولو او بیا رغونه د کابل ښاروالۍ د کار ساتنې او مراقبت ریاست له لوري کار پیل شوی دی. د ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره چې یا تفریحي او څیړنیز مرکز کې به معیاري او مناسب بدلونونه راولي. لکه څنګه چې زموږ تاسې هیوادوالو ته معلومیږي د کابل ژوبڼ داسې یو تفریحي ځای دی چې په کال کې په زرګونو خلک ورته راځي او په دا ورځو کې کابل ښاروالۍ په پام کې نیولی چې دلته ځینې تاسیسات بیا ورغوي او ځینې تاسیسات نوی اعمار او په عین حال کې موږ په راتلونکي کې په نظر لرو چې هلته ځینې کتاري چې خراب شوي دي او همدارنګه د پارکینګ پر برابر باندې ځینې تغییرات راسي او په عمومیات کې یو لوی پلان موجود دی چې د هغه د روی انشاءالله د کابل ژوبڼ توسعه پیدا کوي او همیشه هڅه او هدف مو دا دی چې د کابل ښاریانو ته موږ ښه خدمات وړاندې. په دې وروستیو کې د ژوبڼ داخلي اړتیاو ته رسیدنه شوې ده. د یادې پروژې د مسؤلینو په خبره چې دوی په ژوبڼ کې د زمریانو د استوګنې یوه جلا خونه، د کارمندانو د ډوډۍ خوړلو خونه او د اړتیا وړ نورې خونې هم جوړوي چې کارونه یې شاوخوا 15 سلنه بشپړ شوي دي. موږ دلته کار روان کړی تر څو په ژوبڼ کې د زمریانو د استوګنې یو معیاري جلا خونه، د کارمندانو د ډوډۍ خوړلو او استوګنې د اړتیا وړ نورې خونې هم جوړې کړو چې د یادې پروژې کارونه شاوخوا 15 سلنه بشپړ شوي دي او پلان لرو چې ژوبڼ ته په نورو برخو کې هم کار وکړو. ژوبڼ ته راغلي خلک د نوو تاسیساتو په جوړېدو او د پخوانیو په بیا رغونه خوښ دي او د کابل ښاروالۍ له یاد اقدام هرکلی کوي. د دوی په خبره چې حکومت باید په کابل ژوبڼ کې لا نور ډیر کار ترسره کړي ځکه په دې سره به ژوبڼ نور هم ښکلی او حکومت ته به عایدات هم ډیر شي. تقریبا زه کابل ژوبڼ ته د یو کال وروسته راغلم. دلته چې ما ولیدل په زیاتو نوو تاسیساتو باندې کابل ښاروالۍ کار کړی دی او کار هم روان دی، جریان لري. موږ له دې ډیر زیات خوښ یو چې دوی د حیواناتو لپاره دغه کوم ځایونه چې ایجاد شوي هغه جوړوي او همدارنګه د کارمندانو لپاره نوي اتاقونه جوړیږي او همدارنګه هغه سیلانیان چې دلته راځي د هغوی دپاره د چوکیو او نورو سیانو سیستم جوړوي دی. موږ مننه کوو او دا په نیک اقدام موږ نیسو. دا خو ډېر یو ښه نیک اقدام ده. موږ دې ته یو مثبت نظر باندې ګورو که چیرې دغه تاسیسات ورغول سي او همداسې هغه پخواني تاسیسات چې کوم ویجاړ شوي هغه ورغول سي او نوي تاسیسات جوړ سي. دا د ژوبڼ په هغه کې مثبت رول وي. د یادونې وړ ده چې کابل ښاروالۍ په پلان کې لري څو د ژوبڼ جومات لوی کړي، د موټرو تمځای، ډبرین فرش، د ژوبڼ مقابل پیاده رو او وسپنیزې کټارې هم ورغوي. عبدالله حیدرزی، CMG د کابل ژوبڼ.